السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. أرحب بكم جميعا. أثاث البيت دي من سالور وشتم درسها الدرس الرابع وعشرون سالور وشتم درس دا ثمونغا پانا دا يوصلو وشتم پانا كتاب كده. په دې درس کې به د کور لوازمو په باره کې خبرې کوو چې څنګه کولای شي بازار ته لاړ شي او د کور لوازم تاسو واخلئ او کومه سي په عربي ژبه کې کومه سي ورته ووایئ. نو خپل درس پیلون نه مخکې هیله کوم تاسو نه چې درسونه حتما شیر کوئ او تاسو نه دا سوال کوم چې تصویري درسونه تاسو سره ګټه کوي او کنه فیسبوک کې او هیله کوم چې یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نخبل درس بيلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أثاث البيت دكور لوازم دكور سامان. الحوار الأول لملي محاورة. السلام عليكم وعليكم السلام. نريد شراء بعض الأثاث. نريد شراء بعض الأثاث. من غواړو د کور بعض سامان واخلو. شراء اخستلو ته وایي. من غواړو د کور بعض سامان واخلو. مثل ماذا؟ مثال د څه شي یعنی څه شی اخلي. مثل ماذا څه شی اخلي مثلا تاسو غواړئ دا جواب کې ورته وایي ثلاجة یخچال وفرن او داش وغرفة نوم او د کور کوټه او د کور کوټه یعنی د خوب غرفة نوم د خوب کوټه وبخي او د خوب کوټه. ثلاجة یخچال وفرن داش نغری چوي فرن برقي هغه نه هغه ته فرن وای داش. وغرفة نوم او د خوب کوټه یعنی د خوب کوټې لپاره سامان واړو. وغرفة جلوس او د کیناستو کوټې لپاره څنګه لا شكرا نا مننه. بكم المشتريات بكم المشتريات بسودي دغه المشتريات دغه سامان ب10,000 ريال ب10,000 ريال بلذر ريال باندې 10,000 لذر ريال 10,000 لذر ريال. تفضل مهرباني وکړئ خذ المبلغ دا مبلغ دا پیسې واخلئ. شکرا مننه مع السلامه د خدای په امان. اكتب الاسم المناسب تحت كل صوره او نوم لیکم د هر تصویر مناسب لاندې خپل مناسب نوم لیکم. دا چې دا غرفه نوم غرفه نوم دا مطبخ دا غرفة جلوس غرفة جلوس دا حمام. استمع إلى الحوار ثم أجيب عن الأسئلة. دا اصلا باید تاسو محاوره واورئ. کورسون مرکزونو کې تاسو ته په ټایپ کې هغه تاسو اورئ نو فلحال دلته محاوره نشته نو دا دینه تیریږو. تحدد الشكل الذي فيه المعنى الصحيح لما سمعته. دام د دې په اړه دا یو شی ده. هغه محاوره چې تاسو اوریدا غنه دغه محاوره تاسو مشخص کړئ داوا او کداوا او کداوا. نو موږ محاوره اوریدلې نو صرف تاسو ته معنا کوم. استمعت الى حوار بين مروان واسامه عن دعوه الاصدقاء. استمعت وما اورید محاوره ما بین مروان او دعوة الأصدقاء دي دوستانو دي راتق يا دعوت بحقله. استمعت إلى حوار بين مروان وأسامة عن الشارع الرئيس وما ورد محاورة بين مروان وأسامة عن الشارع الرئيس د اصلي سرک یا مین سټریټ ورته وي د اصلي مین سرک بحقله. بل استمعت إلى حوار بين مروان وأسامة عن بيت أسامة وما ورد محاورة ما بين مروان وأسامة دي أسامة دي كور بحقله. ثلورم احدث زملائي عن بيتنا وذ خبركم زملائي د خپل ملګرو سره عن بيتنا د خپل کور په باره کې. فاكمل الجمل الاتيه. نو لاندې جملې وای تاسو پوره کړئ. خانه خالی پوره کړئ. دا تاسو کورنۍ دنده ده خو باید زی درته وایم لګ
سخت غوندې ښکاري. بیتنا علی شارع په کوم کور کې ده؟ وای زمون کور په کوم په سړک، دلته سړک نوم انا علی شارع علی شارع د سړک نوم به ورته وای، چې د سړک نوم چې هغه به ورته وای. یعنی علی شارع الرئیس په مین په اصلي سړک کې ده. فيه خضراء دائما، فيه شجرة خضراء دائما، زمون په کور کې په هغه کې شنه ونه ده، دائما همیشه پکې شنه ونه ده. اسكن في غرفة واحدة مع اخي، و اسكن ذ پکې وسیګم په یو کوټه کې مع خپل رور سره. هي معنا دا غرفه نه مراد ده. هي غرفة كبيرة جدا، هي كبيرة جدا، هغه غټه کوټه ده. شباكها د هغې کړکۍ مفتوحة دائما، شباكها مفتوح دائما. شباك مذكر ده باید مفتوح ومفتوحة. شباكها غرفة مراد. شباكها مفتوحة دائما یا مفتوح دائما، و داغي کړکۍ همیشه خلاص وي. فانا لا احب هواء المكيف، دغه زنه خوم د ایر کنډیشن هوا زمانه خوخيږي. مکیف ایر کنډیشن. بیتنا قریب عن المدرسه، زمون کور نږدې ده د مدرسې نه. استمع واطبق، اورم او تطبيقهم. الثلاجة 1000 ريال. بكم الثلاجة؟ بكم الثلاجة؟ ويخشال بسودة. الثلاجة ب1000 ريال، يخشال بزر ريال ده 1000 زر. الثلاجة ب1000 ريال ويخشال بزر ريال ده. ده سي مثالو دي تبمه. بكم الفرن؟ بكم الفرن؟ داش بسودة. الفرن ب2000 ريال، الفرن ب2000 ريال، 2000 دوزرة. الفرن ب2000 ريال. بكم الغسالة؟ بكم الغسالة؟ غسالة دي کالیو منزلو ماشین توي، کالیو منزلو ماشین. بكم الغسالة؟ ب700 ريال، ب700 ريال. الغسالة ب700 ريال، و د کالیو منزلو ماشین په 200 ريال دی. بل أضع علامة صحيحة كما في النموذج، فهي علامات دلتا كيك دي مثل دي مثال كيشي دي. هذا بيت دا كور دي جديد راضي أو كجديدة، نو بيت مذكر دي جديد سيدي. هذا بيت جديد. بل هذا بيت قديم راضي كقديمة، قديمة مؤنث ده، نو بيت مذكر ده قديم سيدي. هذا بيت قديم. هذه سيارة كم راضي جديد كجديدة، سيارة مؤنث نو جديدة سيدة. هذه سيارة جديدة. هذه سيارة قديمة. هذه سيارة قديمة. هذا ولد صغير مذكر. هذه بنت كبيرة. هذه بنت كبيرة. هذه قهوة ساخنة. هذه قهوة ساخنة. هذا ماء بارد. هذا ماء بارد. او زمونږ درس هم دومره. که څه پوښتنه سوال وي هیله کوم کومنټ کولی شئ. تاسو نه بیا هم هیله کومه چې یوټیوب کې زمونږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او زمونږ چینل دوستانو سره شیر کړئ او ویډیوګانې او تصویري درسونه هم شیر کړئ. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.